توغندي په کونړ باندې راویږي، بلیک هاک هلیکاپټر تا سره دي، بیم 12 توپونه له تا سره دي، دربرد مزایل له تا سره دي، ولې نه ولې؟ ولا خواته پښتانه دي، که په قندوز کې پښتانه نشته، په هلمند کې دا پښتانه نه دي، پنجابیان دي، خو زور دې نه رسېږي، معاملهګار یې 15 میلیونه ډالر دي اخیستي. په قندهار کې جګړه کېږي د هغه په سار باندې ډیورن لاین باندې جګړه کېږي، ډزه د پټاخۍ ډزونه سره وکړه، الا طالبان بې غیرته دي، الا ولې دا جګړه ولې اعلامیه. وروره هغه زمري سپي زمري ته چیلنج ورکړی وای راسه ما سره جګړه وکړه، ما سره غېږ ونیسه، زمری ته روان سوی و، وای راځه که نه خلک به بیا وایي چې له سپي نه وتښتېده. وای دغه پیغور راته صحیح ده چې څوک ووایي چې له سپي نه وتښتېده، خو دا پیغور نشم منلی چې څوک راته وایي له سپي سره یې غېږه نیوله. نو ته اوس زمریان له سپیو سره جګړې ته اچې. طالب هغه چا سره جګړه کوي چې د ټولې نړۍ قوت او امداد ورسره وي، هغه داسې خړس او پړسو خلکو سره جګړه نه کوي. طالب ناټو ماتوي، طالب د وارسا تړون ماتوي، طالب کرملن ماتوي، طالب غټه بد قدرتونو سره لاندې وځي. طالب دومره کم ظرفه مه بوله چې هغه د داسې یو چا سره په یو پوستې باندې جګړه وکړي، په یو سیمې خاردار دی ورسره جګړه وکړي. طالب هغه څوک ماتوي چې له B-52 F-16 F پلانه یو مرین پوجونه او د امریکا لښکر او ناټو دا وارسا دا ټول ورسره راسي بیا په یو ځای ماتوي. نو سپی او زمری خپلو کې سره غېږې نه نیسي. موږ چې کله جګړه کوو بیا وروسته کېږو نه له چا نه. بېګا د جګړه وکړه سهار مو یو بل ته مټیانې ورکولې، عجیبه جګړه ده. دا څه رقم جګړې کوئ تاسو؟ محب دې بیا راجګېږي هغه سړی چې ښځې ته امریکا کې ایساره کړی، هغه بیا راجګېږي په ننګرهار کې خلکو ته وایي راکټونه یې ویسته، نو خو ویې ویسته خو ورسه که نه، نور نشي کولی، هغه دلال سفیر دې راوغواړه. که نور هېڅ مبین صاحب بله خبر دغه شاهین صاحب که نور هېڅ نشي کولی د افغانستان ودرې د افغانستان معضله دې داود عابدي ته حواله کړي چې هغه یې حل کړي. وا دې اورېده حریت تلویزیون نه به ورشي پې. دا یو څه خبر درته کوم مبین صاحب، دا خبر درته کوم دونه جنګ دی سره وکړه، یو عسکر نه دی وخو نه دی دوخو خوشم، دغه ملکي خلک دی دواړه په مابین کې وویشتل. دا اصلا ولس ته بونه جوړه کړې، دا خو یې ولي دا خو یې ولي بیا دی راځي چې ولې طالبان ته شی نه کوي. جنګ د تاسو دی اسپیو په خپلو کې سره جوړېږي، نه به خبر د طالبانو کوي. دوستم راوځي بیا افغانستان مایک مه بنده، افغانستان نه نړیوال پولیس جوړ کړي دي چې هر چېرته ټکه در باندې راولوي هله طالب چیرې ده. یا ورته صبر وکړه چې طالب له دې ناټو نه هغه درته وزبېښي، هر څه یې صفا کړي ویڅنډي، بیا پس له هغه به دا نورې مسلې اسانه دي. په تاسو باندې موږ ډیورن نه ګټو، په تاسو د افغانستان غیرت او ناموس نه ګټو،